موږ ویاړو چې په نړۍ کې داسې اسلامي هیوادونه هم شته چې د امریکا ځواب ویلی شي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. پر اسرائیلو د ایران بریدونه اسلامي امارت او یو شمېر پخواني افغان سیاستوالو ستاینه کړې. د افغانستان اسلامي امارت عبدالله عطا محمد نور، محمد محقق، عبداللطیف قدرم او ګلبدین حکمتیار پر اسرائیلو د ایران بریدونه ستایي او دا بریدونه دفاعي او مشروع اقدام بولي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره پر اسرائیلو د ایران هوایي بریدونه دفاعي او مشروع اقدامات بللي دي. د افغانستان اسلامي امارت په خبرپاڼه کې د نړۍ پر هیوادونو غږ کړی چې د اسرائیلو د حکومت د جنایاتونو د راولو په موخه خپلې هڅې ګړندۍ کړي. له دې سره د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د ایران پر کونسلګرۍ د اسرائیلو د برید ځواب ورکول د اسلامي جمهوریت حق و. د نوموړي په خبره د دې برید مسؤل د اسرائیلي چارواکي او ملاتړي دي. ښاغلی حکمتیار په دې اړه زیاتوي چې دا یو مثبت پرمختګ دی چې په اسلامي نړۍ کې داسې یو هیواد هم شته چې د امریکا پر وړاندې ځوابي عمل ترسره کوي او غچ اخلي، نه دا چې د ننګ چوپتیا غوره کړي. دا په داسې حال کې دا چې د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق هم وایي چې په اسرائیلو د ایران د بې پایلوټه الوتکو او توغندیو بریدونه د دفاع په موخه شوي او دا د ایران دولت او ملت طبیعي حق و. محقق دا بریدونه په غزه کې د میشتو فلسطینیانو په زخمونو مرهم بولي. د اسلامي جمعیت مشر عطا محمد نور هم وایي چې پر اسرائیلو د ایران برید د ستاینې وړ دی. د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله وایي چې اسرائیلو ته د ایران ځواب د دغه هیواد د حاکمیت د نقصولو په وړاندې یو دفاعي اقدام و. د نوموړي په خبره د اسرائیلو لخوا په غزه کې د بېګناه فلسطینیانو د وژلو دوام او د ماشومانو ښځو د نړیوالو مؤسسو کارکوونکو ډاکټرانو او مرستندویه کارکوونکو په نښه کول په سیمه ییزه او نړیواله کچه د ناورین او ترنګلتیاو اصلي لامل دی.